د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د دې لړۍ په کمپیوټر کې څنګه لیکنه وکړو دویمه ویډیو ده. په دې بحث شوی چې یوه ډاکومنټ یا د یوه کتاب تیزیس مونوګراف ته څنګه پیج نمبر یا د پاڼې نمبر ورکړو. دلته لنډې خبرې ورباندې کوو. که موږ مقاله لیکلې وي پیج نمبر یې اسانه دی، یوازې په فوټر کې یا لاندې برخه کې کنسر یې دو راځو پیج نمبر ته ورته وایي چې بټن خوا یا لاندې خوا کې یو ځای نمبر ورکړه، په یو طرف کې، په وسط کې او په ښي طرف کې دلته د پاڼې علامه هم اوس شته. کیدلی شي موږ نور نمبرونه هم د انټرنیټ نه واخلو او خپل ډاکومنټ یا خپلې لیکنې ته یې انتخاب کړو. بدونه چې هر یو ورکړو زموږ که مقاله وي پیج نمبر اخلي. کنټرول زد. خو که دا کتاب وي یا تیزیس وي بیا یې د پاڼو د نمبر بڼه بدله ده، په بیل ډول یې ورکړو. مثلا دا سیمینار دی، دا یو سیمینار دی. سیمینار معمولا یا کتاب لومړنۍ پاڼه دا پاڼه یا د بسم الله پاڼه پیج نمبر نه ورکړو، خو د هغو نه وروسته موږ پیج نمبر ورکړو. دا سیمینار دی، د دې ځای پیج نمبر نه ورکړو، د لاندې پیج نمبر ورکړو. راځو لیاوټ ته، په لیاوټ کې ورته وایي بریک ته، په بریک کې نیکسټ پیج. نیکسټ پیج په دې صفحه کې به کنسر کیږدو چې د پاسه لینک ورک شي. د پاسه به لینک خطا کو یا به غوڅ کو چې هغه هم پیج نمبر وانخلي. راځو پیج نمبر ته، پیج نمبر کې ورته وایي چې په لاندې خوا په وسط کې ماته پیج نمبر ورکړه. کیدای شي د نور هم آپشن انتخاب کړو، انټرنیټ هم واخلو، خو ورته وایي چې وسط کې انتخاب کړه. د پیج نمبر واخست 3. راځو پیج نمبر ته، پیج نمبر کې ورته وایو فارمټ، ورته وایي چې زموږ پیج نمبر الف ب ورکړه ابجد حساب، خو له الف نه شروع وکړه. پیج نمبر یې واخست، الف نه شروع وکړه، پاس پیج نمبر نه دی اخیستی. د سر خبرې د هغې نه وروسته فهرست دی، بیا سریزه پیل شوي. معمولا موږ چې سیمینار لیکو یا تیزیس لیکو، مونوګراف لیکو یا کتابونه لیکو، د فهرست وروستۍ صفحې پورې پیج نمبر یا د پاڼې نمبر په حروفو ورکړو، د هغې نه وروسته بیا په شمیرو شروع کوو. بیا راځو دلته د فهرست وروستۍ صفحه کې کنسلیدو بریک ته، ورته وایو چې نیکسټ. د فاصله یې زیاته واخیسته، ختمه کړو ځکه هلته موږ انټر ویل. دې پاڼه کې کنسلیدو د لینک خطا کو، خو سریز ته موږ شمیرې ورکړو. راځو فارمټ ته، فارمټ کې ورته انتخابوو دلته اعداد له یوه نه دې شروع شي. دوه درې همداسې منظم یې اخیستې. اوس به راست شو فهرست به ایډیټ کړو. داخلي نوي کړو، فهرست منظم شو، سریزه په لومړۍ صفحه کې راغله. دا شو د یو ساده مونوګراف یا تیزیس یا هم سیمینار پیج نمبر. خو که موږ یو کتاب ته پیج نمبر ورکړو، د پیج نمبر موږ په سر کې انتخابوو یا نور آپشنونه کې ورکړو. بیا راځو که موږ وغواړو پیج نمبر په پاس خوا کې راولو، نو دې ته به وایي چې ډیفرنٹ اوډ اینډ ایون پیج. ما ته پیج نمبر په جفتو تاکو باندې وویشه، خو دا لینک به خطا کو چې پاس پیج نمبر ونخلي، او که پاس پیج نمبر ورکړو هم ستونزه نشته، کولی شو پاس هم پیج نمبر ورکړو، هغلته یې په پاسنۍ برخې کې ورکړو. خو دا د پنځمه صفحه تاک راځي. د دې پیج نمبر چې دی په چپه خوا کې وي. راځو پیج نمبر ته، پیج نمبر کې ورته انتخابوو چې په تاک طرف کې د پیج نمبر وي په دې ځای. کیدلی شو دلته موږ نور علامې یا لیکنې، د لیکوال نوم یا د کتاب نوم، نور مشخصات هم ورسره ضمن کړو. د دې سایز هم کولی شو ورډ کوچنی او لوی کړو.
انتخاب وکړو ورته بهیج متراپونج یا بهیج نازنین یا بهیجتر هر یو مو ورته انتخابولی شو. لاندې د سپیس ونه لري نه لري ختم دی 12 دې واوسي. پیج نمبر مو ورکړ خو دلته دویمې صفحې پیج نمبر نه دی اخیستی. د لینک به هم خطا کړو. راځو پیج نمبر ته. دا چې جفته پاڼې ده یا د هغې پاڼې بل طرف دی بل مخې دی پیج نمبر به په دې طرف کې ورکړو. صحیح دی دونه یې واخیسته په تاک کې تاک ادا راغلي او په جفتو پاڼو کې جفت ادا دی اخیستي. دا شو پیج نمبر پاس. کیدلی شي موږ له دې پیج نمبر سره نور شیان هم رسم کړو. نور شیان هم ورسره ولیکو د لیکوال نوم یا د کتاب نوم یا د عنوان نوم یا هغه هم کولی شو ورسره ولیکو. خو که موږ غواړو په څپرکیو کې یا په سریزه کې یا په اصلي عنوانونو کې چې په ښي طرف کې راغلي دي په هغې کې هیڅ پیج نمبر ونه اوسي بیا دغه آپشن ورته فالو ډیفرنٹ فرست پیج هره لومړۍ پاڼه دې متفاوته وي د نورو نه. د اکثره ځای کې په دې شکل غلي پیج نمبر دا وسط کې شي باید سایز هم یو څه ورلوی کړو په دې ډول غلي. دا هم دا خو د هغې غلی دی. دا کیدلی شو موږ بیخي یو بلې پاڼې ته انتقال کړو چې په ښي طرف کې راشي که دا څپرکی وي. دا به هم هیډینګ کړو تمام سپیس ختم کړو. نو بیا په دې صفحه کې کنسل یې دې ته وایي چې لیاوټ نیکست پیج. نو دا زموږ اصلي عنوان دی یا څپرکی دی پیج نمبر یې هیڅ نشته. په نورو صفحو کې پیج نمبر په عادي حالت روان دی. دې ته وایي چې لینک ټو پریویوس خاص هغه لري لینک همداسې روان دی. دا هم په همغه ډول راځو لیاوټ ته. مثلا که دا څپرکی وي نو وایي چې نیکست پیج هیڅ پیج نمبر یې نه دی اخیستی. پیج نمبر دې څنګه وي فارمټ ته راځو. دلته ورته وایي چې کانټینیو پیج نمبر دې د پاس سره وي پیج نمبر دې نه کټ کېږي. همدې ځای کې ښه دلته پیج نمبر هیڅ نشته. دا نوره هم شاته کړو. دا مثلا د پوهنتون کتاب کوي په منځ صفحې کې رسي دویمه صفحه همدې اندازه صحیح دی. دا دویم شو دریمه صفحه شوه. دلته راځو پیج نمبر ته فارمټ ته راځو دې ته هم کانټینیو وایي. څلورمه شو سم دی. دې ته راځو دا هم مثلا یو بل څپرکی دی. راځو لیاوټ ته په لیاوټ کې بریک ته په بریک کې نیکست پیج ته دې ته وایي چې دریم څپرکی. دا هم هیډینګ کړو. سایډ هیډینګونه لري.
راځو فارمټ ته، دلته هم کانټینیو دی، مشکل نه لري. مثلا دا هم که اصلي عنوان واوسي د هغه نه خلاص دی د پیج نمبر نه. نو دا شو د پیج نمبر بېلابېل اړخونه. په وروستۍ برخه کې راځو فهرست ته او فهرست اپډیټوو. که موږ عنوانونه زیات کړي وي اپډیټ ټول فارمټ یا ټول ټیبل څنګه کوو په اپډیټوو، او که یوازې پیج نمبر وي بیا ورته وایو چې اپډیټ پیج نمبر اونلی. دا به انتخاب کړو، د ښي لوري نه دې واوسي، فونټ به یې ورسم کړو. مخکنه سرلیک منځ ته راوړو، ته وایي رنګ یې تور دی. دا شو پیج نمبر چې بېلو بېلو صفحو کې په بېل بېل ډول راغی.